قدرمنو نن دا درښیم چې د پښتو ادب چیرې ایجاد سوی دی اولنی پښتو ادب له کومه ځایه شروع سوی دی د ځای د مرکز خبره کوو یعنی راځه ځینې ځایونه چې دي هغه زموږ د ادبیاتو په وده کې ډېر لوی کردار لري ځینې ځایونه چې دي هغه زموږ د بنیادی مراکزو په حیثیت باندې پیژندل کیږي یعنی پښتو له کومه ځایه ادبي رنګ اخلي هغه مرکز کم ځای دی اسانه سو صحیح دی موږ په یو ځای کې اوسیږو نو که دلته د پښتو دپاره کار سوی دی اولنی پخوانی نو دغه ته مرکز ویلی سو دغه ته وایي د ایجاد مرکز د ابتدا مرکز نو په پښتو ادب کې زموږ څېړنکارانو زموږ څېړونکو زموږ استادانو درې مرکزونه ښوولي دي یو چې دی غور دی اولنی مرکز زه در پیژنم غور نو دویم مرکز به هم در وښیم دریم به هم در وښیم د کسې غر دا زموږ علاقه دا چې دی دا دویم مرکز دی ملتان چې دی دا دریم مرکز دی دا 1000 کاله شاته 1400 کاله شاته چې ولاړ شو زموږ ادب د هلته پیدا سوی دی زموږ ادب له دغو ځایو څخه خور سوی دی زموږ د ادبي تاریخ هغه سرچینې دغه مرکزونه دي نو زموږ څېړنې داسې دي چې تاسو غور چې دی زه غور وروسته در پیژنم تر غور له مخه زه پر غزني باندې دوې خبرې کوم غزنی د افغانستان یو سیمه ده په دې کې باچاهان تېر سوي دي لویکان د لویکانو باچاهي تېره سوې ده نو زموږ د لوی استاد حبیبي وینا ده چې دغه باچاهان چې دي دا له پښتنو سره له غلجیانو سره اړیکې لري تعلقات لري نژادي تقارب سې ورته وایي په نسلونو کې ودونه به سره کړي تعلق به وي سره شه نو د دغه سیمې یو باچا یاد کړی دی قدیمترین باچا زوړ باچا هغه نومېږي جویر یا جویر دا باچا یاد سوی دی د غزني غزنی به نه یې راواستی د دغه په وجه باندې د دغه زمانه یې ښوولې ده 100 قمري یعنی په 2 هجري پیړۍ کې دا دلته باچاهي کوي دا خلک نو د دغو له پښتنو سره تعلق دی دا غزنی چې دی په دې سیمه کې د دوی باچاهي ده لویکان ورته وایي د لویکانو باچاهي د دغو یو شعر موږ ته په لاس راغلی دی شعر یې داسې لیکلی دی چې استاد حبیبي چې دی هغه د سلطان سخي سرور دغه دی دلته پټ دی د دغه سلطان سخي سرور په کراماتو باندې یو کلمي نسخه ده په هغه کې لیکل سوی دی نو داسې د لیکلی دی شاعر خې نه دی معلوم چې څوک دی لیکن زمانه یې داسې معلومیږي چې د خانان لویک او خنچل شاه کابلي معاصر یادېږي دواړه باچاهان د دغو زمانه چې د 143 هجري قمري کال که داسې لږ چورت پر زموږ تر امیر کروړ لږ راوروسته 10 کاله راوروسته 10 کاله راوروسته لیکن د دغه شاعر نه دی معلوم دا غزنی هم یو مرکز دی د پښتو ابتدایي شعرونه کې پیدا کیږي شعر داسې دی په زمي غزنه شخید لویک لویانو بایله لویا کشتور به براغلوم ممله تازو یو پملا د دې دا مطلب دی استاد حبیبي وایي چې دا سړي لیکلی دي چې په غزني کې چې دی دا افسوس یې کړی دی د لویک بت چې دی دا د غزني په مځکه شخص وي او لویا چې ده دغه خپله لویي پرېښوه دا لویکان لویان دا په پښتو دي نو دغه خپله لویي پرېښوله دی وایي زه به خپل لښکر در واستومه ته د تازیانو ممله یعنی مملرګرې کږه تازیان یې چاته ویلي دي زموږ څېړونکي وایي چې عربو ته یې ویلي دي دا هغه زمانه ده چې عرب زموږ سیمې ته راځي نو دی وایي د عربیانو ملګرتیا مه کوه زه درځم زه دې ملګرتیا کوم نو دلته دا خلک چې رالو دا زموږ سیمې چې ونیوې عربو نو دا هغه زمانې شعر دی لیکن د دې سړي شعر خو معلوم دی شاعر یې نه دی معلوم دا یوه اوس به راسو غور ته غور زموږ خاص مرکز دی د پښتو د ایجاد په لومړني مرکزونو کې دی غور د افغانستان یو سیمه ده او غور چې دی د افغانستان د پښتنو یا زموږ تنصیبي نسبونه هم لري غوري پښتانه دي غوریاخیل پښتانه دي نو څېړنکارانو د نسبونو ویلي دي چې دغه خلک چې دي
دا هلته چې پراته دي دغو د اسلام د دین په وده کې ډېر کار کړی دی، اسلام یې هر ځای ته رسولی دی دا غوریانو په دغه زمانه کې. راځه نو د قبیلې او قبایلوي روایاتو یا د پښو لرویه د قبیلې لرویه غوري هم سته په پښتنو کې، غوري اخیل هم سته. د شجرو پوهان وایي چې کند نومي سړی چې وایي دا د خرشبون زوی یاد سوی دی د سړبن په اولاده کې. دا زموږ یو نیکه دی. دا د یو مخزن افغاني یو کتاب دی چې هغه د پښتنو د بني اسرائیلیت نظریه هم راوړې ده. هغه وایي چې دغه سړي اصلي نوم شیخ ابراهیم و، نو چونکې په غور کې پیدا سوی و نو خلکو غوري باللی. د دغه اولاد غوري خیل یا غوري ګڼل کیږي، دغه یې نیکه دی. نو دا پښتانه دي دی وایي، د دغو ژبه پښتو ده، د دغو تعلقات پښتانه دي، دا د دې سیمې خلک دي. نو په دغه سیمه کې 4 غټې پښې یادېږي د غوریانو، زه به در یادې کړم. بیا په دا 4 پښو کې هره پښه دننه لسګونه پښې نورې لري. یو دولتیار دی، یو خلیل پراته دي، یو زیړاني پراته دي، یو څمکني پراته دي په دا غور کې. دا د دغو پښې چې دي بیا کښته نورې پراخې سوي دي. زموږ یو محقق دی استاد عبدالشکور رشاد صاحب وایي چې کله چنګیز خان پر غور باندې برید وکړي، دا تقریبا د 640 قمري کال د مړینې کال دی. نو یعنې له نن 800 کاله مخکې چې دلته چنګیز راورسېدی، زموږ دغه پښتانه دا غوریان له دې سیمو څخه بار سو، څوک ښته لاړو، څوک پر بله خوا ولاړو. په دې پوه شاست چې دا سیمې ته یو سړی راشي پر موږ برید وکړي، ظالم وي، ظلم کوي، نو موږ به خامخا یا به د ژو پر خوا ځو، یا به داسې د دیر غازي خان پر خوا ځو، یا به داسې د کوټې پر خوا ځو. پوهېږئ ځان د تحفظ دپاره انسانان کډې کوي، د ځان د آبادۍ دپاره انسانان کډې کوي. دا به یاد نه راست د خوراک دپاره، د ډوډۍ دپاره، انسانان د ښه ژوند دپاره همیشه بدلون غواړي. نو پښتانه دوی وایي له دا ځایه څخه کوچېدلي دي، شاوخوا سیمو ته تللي دي. نو دا غور چې دی دا د پښتنو ټاټوبی دی، د پښتنو سیمه ده چې چنګیز خان تاراج کړې وه، وهلې وه، ډېره بدې وهلې وه. زموږ یو لیکوال دی استاد زلمی هیوادمل. نو هیوادمل صاحب ډېر کار کړی دی. هیوادمل صاحب وایي د پښتنو د تاریخ د افغانستان یو لوی لیکوال دی، میر غلام احمد غبار نومیږي، یاد لرئ. د هغه د کتاب نوم یې راوړی دی افغانستان و نگاه به تاریخ آن. د هغه پر تاریخ باندې یو نظر، د فارسی کتاب دی. هغه وایي چې د غور قدیمي آریایي ژبې دا زموږ څه وایو د وختونو په تېرېدو سره خپل ځای ځینې محلي لهجو او پښتو ته پرېوښی دی. یعنی پښتو دا اوس رنګ چې دی هغه زاړه شکلونه. څوک وایي په فارسي باندې یو لیکوال وایي او کتاب نوم هم درو شو. د غور سیمو ته د پښتنو د پرلپسې مهاجرتونو له امله دا ژبه دلته عام سوې ده دی وایي. او د غور باچي کورنۍ څخه یوه کورنۍ د سوریانو ده، شیرشاه سوري، د پښتنو. د طبقات ناصري یو کتاب دی د قاضي منهاج السرا جوزجاني. هغه وایي د دغه لیکنو له مخه دلته یو باچا و زحاک نومېدی، زموږ پښتنو سحاک ورته ویلی. صحیح دی. په بوري کې هم یو سړی تېر سوی دی سحاک باتوزی، کیپټن ایوز یې وزلی و په دغه بوري کې، شنی هلک وی د 14 کلو. نو پر دې باندې ما په هغه زمانه کې په انګریزي باندې یو کالم لیکلی و، بیا هم په اردو هم ترجمه کړی و، دواړه چاپ سوي و. دا د 14 کلو هلک و، بیا انګریزانو نیولی و، کیس نه پر کېدی. د انګریزانو قانون دا و چې تر 15 کاله به کم و، پر هغه کیس نه چلېد. نو هغه کیپټن ایوز یې په دا لوړلي په دغه کې وزلی و، په ریسټ هاوس کې. بیا یې بیرته آزاد کړی و، سرکاري وکیل یې جلا ورکړی و، اصولونه زده کوي. غرض مې دا دی چې سحاک د پښتنو په اولاده کې د 2 کسان یاد سوي دي. یاد یې لرئ چې یو سور نومېږي، یو سام نومېږي، د دغه سحاک زویانو. دا سور مصر وی، دا سوري دا باچهان ول، دا د ده په اولاد کې دا باچهي راغله. نو دا به تاسو یاد لرئ. دغه تاریخي باچهي دا د سور په اولاده کې راځي. بیا یو سړی پیدا کېږي شنسب ورته وایي، چې زموږ محققینو شین اسپ بللی دی، شین آس. اسپ توری چې دی دا ډېر زوړ دی. زه همیشه و تاسو ته وایم چې په بوري کې لا هم یو سړي نوم مدرسه پو
اوس مدرسه په کا مړ دی خو تر اوسه دا نوم سته اسب په توره ایسته په پښتنو کې. نو دوی اسب او اسب هغه زمانه کې استعمالول. شین اسب زورور آس ته به ویل. دا چې وایي دا باچا وایي د دې سیمې د دې غور او د دغه شنسب زوی چې وایي دا د دغ پلار چې دی دا د شنسب دا وایي خرنګ نومېدی. د حضرت علي رضی الله تعالی عنه په زمانه کې دی دلته ناست و. یعنی څلورم خلیفه چې د اسلام راځي 14 هجري چې د هجرت 12 کاله سوي دي. بیا په دې زمانه کې زموږ دغه پښتون باچا په غور کې ناست دی. دا تاریخي پس منظر دی. زموږ اصل مقصد بل شی دی چې موږ د ادب هغه ایجاد درشوي چې تاسو لږ ورسره ولد سئ. نو د غور باچا چې وي دا منل سوی وي. د شنسب زوی چې دی دا امیر فولاد وي. امیر فولاد چې وي دا ویل کیږي چې ابو مسلم مروزي په زمانه کې د بني امیه له خراسان څخه چې دغه د وشړل سول نو دی د بني عباسو ملګری وي دغه امیر فولاد. شو دا خبره چې د که زه خطا نه وم که چیرې تاسو زموږ د عبدالرحیم مندوخیل صاحب کتاب وګورئ افغان او افغانستان هغه هم لیکلی ده چې دا امیر فولاد چې وایي د بنو عباس ملګرتیا یې کړې ده په دې سیمه کې. د هغه مخالفینو د بنو امیه ډلې څړلي دي له ځانه پسې اخیستي دي نه دي پرېښي او د ده د باچۍ د ټینګښت دپاره یې ډېر وس کړی دي. د دوی د باچۍ مرکز مندیش نومې ځای یادېږي په غور کې. صحیح دی مندیش لکه په بوري کې چې اوس په ټانکوش دی شبوځی دی دا د دوی مرکز و دا مندیش. ښه دا د باچۍ چې د امیر فولاد بیا د ده زویانو ته سپارل کېږي د ده له مرګه پس. د امیر فولاد زوی چې دی کتابونو امیر کروړ راوړی یاد یې لرئ. نو د امیر کروړ چې دور راشي زموږ د پښتو دغه مرکز چې دی دا د ایجاد په زمانه کې راځي. امیر کروړ په باره کې پټې خزانې لیکلي دي. د خپل روایت چې دی د محمد وتک دا د شیخ کټا متیزی یو کتاب دی لرغوني پښتانه دا د له هغه کتابه دا خبره لیکلې ده. بیا یې موږ ته راښوولي دي چې دا کتاب چې دی دا محمد بن علي البستی دا د تاریخ سوری څخه اخیستی. یعنی موږ ته د هغه کتاب ماخذ هم راوښو چې دا له هغه کتابه چې امیر کروړ چې و په غور کې باچا و د پښتنو سخي وي عادل وي او د پټې خزانې روایت دا دی وایي دا دومره زورور سړی و په یکړ سر له 100 کسانو سره جنګېدی. نو به مبالغه وي یعنې پلانه په 100 کسو هم مزه نو دا که په لیک کې راړ زورور یاد سوی دی عادل باچا یاد سوی دی. دغه سړي په خپل دور کې باچایي هم کړې ده او په 1450 هجري قمري کال کې د پوشن جګړه ورته وایي په دې کې دا سړی مړه سوی دی زموږ دا باچا. نو دا د 2مې هجري پیړۍ د ادب د پښتو اولنی سړی دی چې نوم یې هم سته شعر یې هم سته. نو دا مرکز هم د غور دی دا زموږ مرکز ګرځېدلی دی. د دغه مشهوره حماست چې ده یا د شاعري چې ده هغه افتخاري شاعري چې ورته وایي زه یم زمری په دې نړۍ لما اتل نسته په هندو سندو پرتخار او په کابل نسته بل په زابل نسته. نو دا زابل ته هغه زمانه کې زابلستان ویل کېدی. دا د زابل سیمې چې وې دا تر غزنی پورې دا پښتنو نیولي وې د غلجیان دلته پراته تر اوسه پورې د هلته دغه غلجي پراته دي. نو دا د دوی سیمه ده د هلته آباد دي. زموږ دغه تخلیق چې دی د ادب دا دلته سوی دی. دا دومره صفا شاعري ده ما به تاسو ته ویلي که ستاسو یاد یو وار بیا داسې غشي د من مې زی برېښنا په مې رسمونو باندې په ژوبله یونم یرغالم پر تشدیدونو باندې پر ماتېدونو باندې لما اتل نستا زما د بریو پر خول تاویږي هسک پر منځ او په ویاړ د آس له سوو مې مځکه رږدي غرونه کاندي لتاړ کړم ایوادونه وجاړ لما اتل نستا زما د تورې تر شپو لاندې د هرات و جروم غرجو بامیانو تخار بولي نوم زما په اودم کپیږي چې ما یادوي او زه پیژنده یم په روم لما اتل نسته په روم کې مې لا خلک پیژني په مرو زما غشي لوني ډارې دوشن رازخه د هریوال رود پر څنډو زم تشتي پلن رازخه په پښو خلک منډې رازوي او رپي زړن رازخه هر څونې زړور سړی هغه له ما ځکه کېږي د ما اتل نسته د زرنج صوبه مې د تورې په مخصور وکړه په بادارۍ مې لوړاوی د کول د سور وکړه ستر مې تربر وکړه له ما اتل نسته خپل وګړو له راور او پیرزویه نه کوم دا خبره یاد
د باچا کار هم دغه دی، همدردي له خلکو سره ښه پیرزوینه، تعلیم و تربیت، روزګار، دا د مشترکینو باچا. دا سړي په خپله شاعري کې راوړي دي په هغه زمانه کې دوی په ډاډي نه ښه به امم ښه یې روزنه کوم، دوی ته هر څه ورکوم، ډاډ هم ورکوم چې ته قابله یې، ته پرمختللی سې، ته سبق ویلی سې، او ښه یې روزنه کوم چې لار دغه د ښه لار. دا شاعر هم دی، باچا هم دی، کمال دی. او تل یې ودنه کوم لما تل نسته، پر لوی غرون مې ویرا درومي، نه په زنډو په ټال، نړۍ زما د نوم مې بولي پر دریځ تایوال. دریځ دغه دی، دا زه چې ورته ولاړ یم ښه په ورځو شپو میاشتو کال لما اتل نسته. دغه حماسه دلته ایجاد شوې ده. نو زموږ د پښتو د ایجاداتو په مرکزونو کې اول مرکز غور دی. ښه د دغې حماسې له اړخه موږ پښتو ته څنګه ننوځو؟ دا حماسه سوچه پښتو ده یوه، بل د دغه زمانې د شاعر ژبه راشي دوه، بل په دغه زمانه کې چې د پښتو ادبیات یو ځای امکان نه لري، نو دونې پوخ شعر چې په لاس راغلی دی د دې دا مطلب دی چې دا ژبه شاتم وجود لري. شعر یو دم نه جوړیږي چې زه به دونې پوخ شعر جوړوم، د دې دا مطلب دی چې شاته هم ژبه شته، هم یې شعرونه شته، هم یې دا رنګ. نو دا پوخ شعر هغه زمانه پیدا کیږي چې ته ډېر پریکټس وکړې، ته ډېر ریاضت وکړې. نو د دغه حماسي هغه ادبي رنګ چې دی، ارزښت چې ورته وایي، حیثیت چې ورته وایي، دا منل سوی دی. دا په پښتو ادب کې خوندور دی. د دې حماسي شعر چې دی د لغوي پانګه نه ده، په لغتونو باندې دا یې ډېره غني ده. دومره سوچه توري چې په ټوله حماسه کې یو توری د بلې ژبې نسته. دا موږ ته بیا دا ارزښت هم په ګوته راکوي چې په دغه زمانه کې د پښتو پر ژبه باندې د نورو ژبو اثرات نسته. د بلې ژبې خلک لا نه دي راغلي، زموږ تعلیم د بلې ژبې نه دی، نه عرب راغلی دی، نه فارسی ویلی ده، نه مو هندي ویلی ده، انګریز خو ډېر ناوخته دی. نو زموږ ژبه دونې صفا ده، دا یې بل ارزښت دی. او د دغه بل ارزښت دا دی چې دا چې د سندرو په شان جوړه ده، دا د عربو د غزلو په شان نه ده، د قصیدو په شان نه ده. دا سندره دا زموږ خپلې چاربیتې نه دي، بدلې نه دي، هغه ته سوې ده لما اتل نسته. موږ هم بدلې وایو، په بام ولاړه یې زنګېږې ولیله، دا رنګ دې ولې ژړ دی جانان. دا چیش دی؟ دا زموږ خپل شان دی. یعنی د دغه زوړ سټرکچر چې دی دا هم د پښتو دی، دا د بلې ژبې رنګ نه دی. موږ دا وایو چې یاره امیر کروړ دغه حماسي سټرکچر له بلې ژبې راخستی دی. یا په دغه زمانه کې زموږ آریایي سندرې ستا، یو وخت به زه په دې باندې تاسو ته سر در خلاص کړم. زړې آریایي سندرې د آریاو خلکو چې کومې سندرې ویل کېدې، کومې بدلې چې دوی ویلې، د هغه ترنم داسې دی لکه زموږ دغه غاړې او ټپې او دغه چاربیتې او دغه سندرې او بدلې د دغو یو رنګه رنګونه دي. د دغو ترنم آهنګ چې وارې ووایې په هغه کې فټ کېږي په یوه زمانه کې. نو د دې دا مطلب دی چې زموږ دغه استاد، دغه سړی، دغه شاعر چې کریډټ یې سته، نوم یې سته، شعر یې سته، دا پیور پښتو دی. هم یې ژبه پښتو، هم یې د نظم سټرکچر پښتو، هم یې مرکز د پښتنو. د پښتنو په باچي کې د ننه یو سړی دا کار کوي. نو غرض دا په دې باندې بیا ډېرې څېړنې سوي دي. زموږ خلکو د دغه ډېر اړخونه وړاندې کړي دي، هر سړي لیک ورباندې کړی چې د امیر کروړ ویاړنه چې ده. نو زموږ مقصد بل دی. زموږ مقصد دا دی چې غور زموږ هغه تاریخي سیمه ده چې د پښتو ادب د ایجاد اولنی مرکز ګڼل کیږي. یو شی یاد لرئ، ما کاتبان کتاب لیکلی، نو دا کتابت خو نه هم کېږي، کتاب خو هم په لاس لیکې. نو دښته هم موږ 3-4 مرکزونه ټاکلي. نو ما مرکزونه دومره ډېر کل فرض یې کا، پښتونخوا جلا مرکز، ملتان جلا مرکز، دغه افغانستان کې ډېرې سیمې جلا مرکز، سند جلا مرکز، هند جلا مرکز. دلته پښتو دومره ډېره لیکل سوې ده، کاتبان په لاس چې کتابونه لیکي. نو دغه شان چې دي دا بیا زموږ د ژبې په ګټه پاته سوي دي. نو دا مرکزونه دغه حیثیت لري چې دا بیا تاسو مه هېرواستی، د پښتو ادب په وده کې د دوی باقاعده نوم وي، د دوی باقاعده کردار وي، د دوی باقاعده حیثیت وي او ژوندي کامونه دغه مرکز ته بیا په ډېره درنه سترګه ګوري. یو زمانه کې تاسو وګورئ، هرات د قدیم لیکایانو، د قدیم تحریرونو، هرات په افغانستان کې د هرات هم دا مرکز دی. د قرآن پاک شایسته خطونه، شایسته نسخې،
د خط ثلث ښایسته لیکونه چې دي دا په هرات کې لیکل کېدل، سب بالا خطونه یې دي. تاسو په خپله وګورئ د دوی خطونه به تاسو حیران کړي. بیا د بامیانو بوتان وګورئ، د کومې زمانې بوتان ولاړ دي، د پښو تر مابین یې لاریانې وځي، دونې لوی لوی جوړ کړي دي، په غرو کې تراشلي دي. نو دغه مرکزونه وایي د دې دا مطلب دی چې دلته خلکو اوسېدل، دا شانې جوړ کړي دي، دوی نسته اثار یې پاته دي. نو مرکز خپل حیثیت له لاسه نه ورکوي. نو زموږ دغه ادبي تاریخ په اول رنګ کې د غور، دا به تاسو نه یې راواستئ، غور زموږ اولنی مرکز دی. بله ورځ به زه تاسو ته د کسې غر در وښیم چې دلته بیا څه شوي دي. د کسې په غره کې دا د ماو تازوند کوو، نو دلته بیا زموږ د ادب کم شیان ایجاد شوي دي، دا به در وښیم انشاءالله. که چیرې تاسو د غور په اړه یا د دې ایجاد په اړه پوښتنه لرئ وایي کاست. دریافت خو نه کېږي، دریافت اوس هم روان دی. دریافت خو دا معنا اوس د خوشحال بابا یو کتاب دی، د پخوا لیکلی دی، 400 کاله وروسته موږ پیدا کړي. یو ایجادات دي، نوي خبرې هغه روانې دي په ټوله سیمه کې. بیا خو نو پښتو پراخه سوې ده، پښتو دونې پراخه سوې ده. ما ورته اوس کلاس پکې اخلو، ما ورته سبق پکې وایو، موږ ته سرکار تنخوا راکوي په دا پیسو. نو د دې دا مطلب دی دا ژبې وده کړې ده، دا پرمخ تللې ده، له هغه حیثیته رامخته سوې ده. نو کریډټ چاله ځي؟ ژبه چې یو ځای له رسوې ګټه پکې ماښام مړۍ په پیدا کوي، دې شاته ډېر محرکات وي، ډېر تحریکونه پراته وي. داسې اسانه خو نه ده چې ته به په یوه ورځ ژبه بس اسمان له رسوې بیا به پیسې په ګټې، دا نشي کېدای. اوس په دې اوس دور کې سوشل میډیا، یوټیوب دی، فیسبوک دی، بل څه بلا ورته وایي ټویټر، مختلف سره انسټاګرام، پر دې باندې ټیویانې، ریډیو، څونې سورسز دي. نو ژبه نوره پر مخ روانه ده. په ژبه کې و خلکو ته د روزګار نوري مواقع را روان دي. څوک یې په فیسبوک ګټي، څوک یې په ټویټر ګټي، څوک یې په یوټیوب ګټي، څوک یې په ټي وي ګټي، څوک یې او دي ګټ پښتو، څوک یې په ریډیو ګټي، څوک یې په اخبار ګټي، څوک یې په رسالو ګټي. دا چې شوه ژبه د روزۍ ذریعه شوه. نو په کم قوم کې چې ژبه د روزۍ ذریعه سي، هغه نه پاته کېږي، هغه نوره پر مخ سي، هغه نوره ترقي کوي، هغه نوره ښایسته کېږي. ځکه خو انګریزي په ټوله دنیا کې رایج ده چې پیسې په ګټل کېږي، سبق په ویل کېږي. نو خپله ژبه که موږ دا ځای ته ورسوله بیا څه مسله، بیا تر هر چا ښه پوهېږو. بله پوښتنه؟